پښتون قوم چې د الله په عظیم قهر گرفتار دی. داغه وجه دا ده چې جوش پکې دی او هوش پکې نشته. کچرای ورشه وګورئ، پښتانه پکې د خدای په قهر گرفتار ټوله ورځ ولاړ. تانه وګورئ، پښتانه پکې د خدای په قهر ټوله ورځ گرفتار ولاړ. قبایلو ته ورشي، پښتانه پکې د خدای په قهر گرفتار د مفرور په شکل کې وخت تیری. داغه ټوله وجه چې داغه دادا چې جوش کړي دی چې هوش راتلو بیړه تباہ بیا. کله هم دې سوچ سړی وکي او د خیر دې ټکی وای خیر دې، نو د خیر دې ټکی پسې بیا وروسته ډېر خیرونه. مثلا چا درته کنځلې وکړ او تا ویلې چې خیر وبکې دس. یو سړی تا ته د ښځې کنځلې وکړې، پښتون ته وایي چې ستا ښځه داسې، پښتون به دا وایي چې خیر دی. نو چې دا خیر دی ټکی نه وی دی، نو دا مهذب قوم نه دی، دا یو جاهل او خردماغ قوم دی. مهذب قومونه څنګه یو انګریز مجسټریټ و دلته د انګریزانو زمانه یو هلک 2 کاله قید کو، چې قید کو ورته اغسټینو ویلې چې ته مجسټریټ صاحب 2 کاله قید. هغه هلک په جذبه کې راغی، پښتونو که نه ای ویل ستا ښځه او ستا لور او ستا کنځلې شروع کړه په عدالت. او مجسټریټ ورته وایي چې دا څه وایي؟ هغه سټینوګان ورپسې راپاڅېده چې وهو یې ویل دا څه وایي؟ ویل جي تا ته د ښځې کنځل وکړه چې ستا ښځه داسې کم. مجسټریټ ورته وخندل، ورته ویل خیر دی پرېږدی یې. هغه ته وایي بچیه داسې چل دی چې شیز از لنډن. انګریزر ته کې ورته وایي شیز از لنډن. وی زما ښځه لندن کې د هغې ته ته نشي ور رسېدی، زه 2 کاله قید مې هم درته معاف. مهذب قومونه دې ته تاسو مهذب قوم نه یئ، نو نن اوس هم د سپو غوندې همغه پیرنګیانو او امریکنیانو ته محتاج یئ. هېڅ هم زده نه کړه تر اوسه پورې چې تاسو آزاد شوي یئ. پخوا به هم سپي جنګول، بیا به مړزان جنګول. ستاسو غټایټ چې کوم دي دا سنډاګان، دا په لاهور کې د آسونو ریسونه کوي، کوړه دوړ کوي. اوس فی الحال ورشه په دې شامی روډ باندې یو چمن دی، مازیګر کې پکې ریس کیږي. غټایټ سنډاګان چې دي هغه دا کارونه کوي. غریبان چې دي تاسو ګورئ چې څه کوي لګیا دي. آینده نسل چې کوم دی هغه تاسو ګورئ چې څه کوي لګیا دي. اوس د سکولونو داخلې شروع دي، پلارانې راځي چې زوی له مې داخله نه میلاویږي، نمبر یې کمی دي. داخله نه میلاویږي، نمبر یې کمی. داخلې به څنګه ورته میلاو شي؟ هر یو بازار ستا د ملک چې دی هغه د ډمتوب ډیپو دی. هر یو بازار ویډیو گیمونه وګوره، بیلیټونه وګوره، میوزیک سنټر یې وګوره، پکې بلو پرنټونه وګوره. غریبانو ورته دا لګولی دي او حکومت ورته وګوره آرمی سټیډیم وګوره، بیا په هغې کې لږ کمی او بیا ورته قیوم سټیډیم کې جشن خیبرو لګولو. حکومت ورته دا نو ته ماته وایه چې یو قوم 24 ګنټې په ډمتوب کې اخته وي. 24 ګنټې بیا ورته ډیشنټینې راوویستې، ټوله ورځ په کورونو کې ډیشنټینه لګولې ده او د ټولې دنیا ډمتوب او کنجرتوب چې دی هغه پکې. تا ته به سکول کې څه داخله ده؟ سکولونو والا ټکی چا ته ښودلی نه دی او میرټ یې اوچت کړی دی صاحب 800 700 800 نمبر یې د هلک هغه مورم نشي اخیستی. د خدای څه په قهر اخته کړي. د انګه بنګه خلک را خلاص. هلک مې نمبر یې کمی دي، اسلامیه کالج کې داخله نه میلاوي. بله ورځ به یو ته ویم اسلامیه کالج پرېږده، دلته جشن خیبر کې یو څو ډمتوب ځایونه کم دي هغې کې داخل کړه. دوپړی باجې پې زده کوي، سبقونه تاسو سکپره وخوړه، سبقونه نشته. نو عزیزانو که مذهبي علم دی د هغې هم جنازه ووته، او که دنیایي علم دی د هغې هم جنازه ووته. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې وقتي طور جوش درکې دی، سوچ نه کوي چې زه دا کار کوم د دې انجام به صحیح. دا عقل الله د تھرو آؤٹ پاکستان نه سلب کړي. ستا د ملک په وزیر اعظم کې دا عقل نه و چې دا پته لګولې وي چې د قاهرې چې کوم څه کېږي، قاهره کې څه کېږي،
اسې ویم چې ګوګوان یې که نه ګوګو دې ته وایي لکه د خټو ګوګوشتو چې سړی جوړ کړي. اوس په دې مې یو قوم پوه نه یو په پاکستان کې اوسېږي چې دا زما د ملک وزیر اعظم مصر ته روانه ده، دا څه چل دی هلته څه چل دی؟ قاهرې کانفرنس کې چل څه دی؟ بیا د قاهرې کانفرنس د هغه چل ایجنډا وګورئ چې هغلته ایجنډا څه ده، یعنی عباس به په څه شي کېږي. دا ستا ملک دی او دا تاسو قوم یو. ماما خفه نه شئ، مونږ ټول داسې یو. زه اول یم که تاسو ته مې ووایي نو خفه کېږئ. ما اخور پېژنئ؟ اخور دا غویانو ته چې پکې ونډه کوي د خاورو جوړ کړی که نه، دا خو به پېژنئ. په دې اخور کې چې ونډه وکړي که نه، بورا او کل او بوس پکې ګډ وډ کړي او پې بیا څاروي را پرېږدي، خرم پې را پرېږدي، قچرم پې را پرېږدي، غویانم پې را پرېږدي، میخم پې را پرېږدي، سنډاګانم پې را پرېږدي، نو هغوی په دې اخور کې دا سپېږمې او خولې ورننه باسي. تاسو وایئ په ایمان چې څه وخت کې په اخور باندې څاروي ونډه خوري، نو د یو څاروي رقم دا راځي چې د بل څاروي به څه خوړلي او که ټول ما خلاص کړ څېړه کې راځي؟ په دې خو پوهېږئ که نه؟ که د قاهرې کانفرنس نه پېژنئ نو په دغې خو پوهېږئ، ځکه چې څاروو سره زمونږ تعلق ډېر دی، همغه دماغ زمونږ هم دي. د یو غویي په زړه کې دا راځي چې د بل غویي به څه نه خوړي، د یو خر زړه کې دا راځي چې د بل خر به څه نه خوړي، خو کار یو خپله خېټه ډکوي. ټیک شو؟ پاکستان نن د څاروو اخور دی او مونږ غویان او خرونه او قچر او میخې او سنډاګان دغه یو په اخور را پریوتي یو، هر سړی پکې خپله خېټه ډکوي، هر سړی. او چې وخت راشي بیا چې د خوراک وخت وي نو زه غوی او سنډا او خر او قچر یم خپله خېټه ډکوم، او چې وخت راشي نو بیا تاسو استعمالوئ، تاسو ته روزي چې رڼو واورئ که ماله ونډه وشوه والله که یې وخورم چې په تا مې تر څو پورې خورولی نه وي. ته خو هلته یې خر دماغ بس په دې بیا دوکه شو، بیا ورپسې منډې، بیا تاسو استعمال. نن کمپلیټ د ملک مشران چې دي هغه ټول خولې نه ایستي دي په اخور کې او ونډه په خپله خوري لګیا دی. والله العظیم که بیا دا پړه کې خیالي د پیغمبر په منبر ناستم او زما حشر دی د ابوجهل سره وشي چې ما د ایمان پر رڼا دا د ملک او د قوم مشرانو پیژنده، که بیا دا خیالي چې د دې قوم بچي دي چېرته په ماړه خېټه ټیپرم. نن در په در خاورې په سر ګرځئ، د بجلی بیلونه در پسې 2-2 زره روپۍ راغلي، 3-3 زره روپۍ در پسې راغلي، یا میټرې خرابي. هلکه څوک بجلی بیل راغله، زه څوک؟ خدای دې در پسې 2 لکه راوړي، ډېر ښه کار. اوس په دې راز پوهې چې دا د بجلی بیلونه ولې زیات راځي؟ یو پکې دی، یو باتی ده، تا پسې 2000 روپۍ بیل راغی، دا زیات ولې راځي؟ خړ سیلاب هم یو څه په هره خبره ځان پوهوئ. د دې وجه دا ده چې توربېله چې کومه بجلی سپلای کی، توربېله گرے اسٹیشن کوارٹ روڈ تا، گرے اسٹیشن کوارٹ روڈ تا مثلا 11 لاکھ کلو واٹ بجلی سپلائی شو. د 11 لاکھ کلو واٹ بجلی قیمت مثلا 11 لاکھ دی، 20 لاکھ دی، 30 لاکھ دی، دمرہ روپئی. ٹھیک شو؟ توربېله با گرے اسٹیشن کوارٹ روڈ تا وئی چې تا ته ما 11 لاکھ کلو واٹ بجلی سپلائی کړه، تب د 11 لاکھ بجلی پیسې مال راکې. اوس راشئ وګورئ په یو کور کې لس ایر کنډیشنې لګېدلي، یو نه د بجلی بل نه ورکوي، نغري پکې لګېدلې دي، تمام پخلی په بجلی کېږي، زرګونه روپۍ لکونه روپۍ بل یو نه ورکوي. چل څه وشي؟ چل دا وشي چې دا به خپل سره لین دین جوړ شي چې یار زما په دې میټر خو 1 لک روپۍ بل 80,000 جمع شو او 10,000 جمع شو، او غم مکوه په کومه نامه دی، جی د پلانی په نامه.
پلانی د نامې نه میټر کټ کی په بل نامه ورته ولګي او تاسو چې ابای سره لین دین نشتا خوخه هم د خو کې نږدې ور پریدیم نه نو هغه وټ کټ بیا مونږ خلکو نه وځي زمونږ بیلونه زیات دا د غریبو بیلونه چې 2-3 زره روپۍ راځي دا د سرمایه‌دارو د ایر کنډیشن او وټ کټ زمونږ نه وځي قسم په خدای چې کورم در توران کو د سرمایه‌دارو په کور کې پکی لاندې نشي کېناسته دی یاري چې بل زیات راځي کینه دی یو پکی یو باته زیات نه زیات 200 روپۍ بل راځي زیات نه زیات نن راشي 99% سرمایه‌دارو د کور بیلونه راشي وګورئ او که ایمان پکې په دې خبيث حکومت کې نو راشي چې پسترګوي ورته وخه بیا جنټان ګرځي دمره پیسې را کمیټر بدر ترستو نو نن هر طرف نه دا الله د عظیم قهر په لپیټ کې د هر طرف نه سوی ګیس بل در باندې راشي خزب ولا خرساله به ادا کول شي کینی نشي کول بجلی بل در باندې راشي وخت کې دیم زوړن دیو سترګې دیم رپیږي او سو کوم زسو ډېر خکار عزیزانو معاملې دا د ټوله راشي دا زمونږ د علاقې بیلونه چې د داخليږي په دې اجي آباد یونایټډ بانک چې بیلونه داخليږي تاسو ال تکې نه لګو ګوره چې د غریب بل سمري او د سرمایدار بل سمره راځي نو په خوا د انګريز لاندې وای 200 کال او د انګريز پر کټو لاندې یې په حال تخلاص نه دا چې علاقه کې ورسره اوسېږي دا زور دا غد لا ستا ته درځي چې دا پتا زیات بل راځي ځکه دا غ وټ کټم تا نو بس تا یو کور دی پاغه ټیکس لګېدلې دی ته خو ما تراشه چې دا د کروڑپتیانو جایداد درته وخم چې دوی نه دي سمره ټیکس اخسته دي دین تا یو کور جوړه پی ډی ای والا در پسې راشي چې قانون دی لاس کې واغستو قانون دی لاس کې واغستو نلته یو ساتلې دی یو پړانګ مال کده په ما پیښ شو کنه پیښ شو را باندې نو زبد د دړای او بد د خېټې نو باس د سرمایدار او محلونه چې جوړیږي هغه پسې خو پی ډی ای ورنراله او غریب دکان کچا پر غورځیدو ور پسې راشي چې نقشه دی پاس کړی دا نو عزیزانو د هر طرف نه د خدای په قهر اخته هر طرف دا چابړی والن دام په خار کې چې ولار دی په دیم د کمیټه ټیکس لګېدل دی چې پاس جوړ کړو بیا به گاډه ودره کمیټه لا به ورکه ځکه چلته یو یو کینولې دا خزه کینولې په شرمونو شرمېږي اوس په پارځه کې درته خزه ناشتي لک صبر وکړه اوس په پټانو کې سه چوم خزه په سرکونو به گشتونم خزه سپاینې کوي لک صبر نو عرض مې داو چې د دې وجه څه ده چې د هر طرف نه ته د الله د قهر په لپیټ کې د هر طرف نه وجه څه ده وجه دا ده چې نه تازان او نه اولاد د خدای دین ته وقف کړي نه ځان او نه اولاد کزان او اولاد دي دواړه د خدای دین ته وقف کو نو تا سره بیا کیږي څه شي سبکی هغه بدر سره کیږي چې کوم دی بی مریم سره شي دی بی مریم د مور په خېټه کې وا او مور څه وي چې اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا اے الله زما د خېټه کې چې څه شه ده خدای دا ما ستاد دین ته وقف کړو ستاد دین ته مې وقف خېټي بچ نن ستاسو د خېټو نه چې کوم راوتی دي وختي راته حواله کوي دې پلاني ډېر تنکړم چې ماشومان ډېر تنکړم مازیګر لګ موټر حواله چې د جشن خیبر ته ماشومان بوزم مال دغه ماشومان ستا کپر اوخره او ستا سر ته ډېر ډېرو جاړه او خدای دې په خیر یتیمان کم پلار زنتلا کې چې خپل بچی جشن خیبر ته بوزي
خدای دې په دزمکه ډک لوی ګناه خو ستاسو ده په جشن خیبر بچا متیازم نه کړي کدا دله قوم نه ورتله دا رزیل قوم نه ورتله پارمی سټیډیم بچا متیازم نه کړي کدا رزیل قوم نه ور پاکستان حکومت وای کنه چې پاکستان چې دی دا د ډاکټر اقبال د خوب تعبیر دی وای دسی پاکستان حکومت د ډاکټر اقبال د خوب تعبیر دی ټیک ده شپږ کاله مخکې ډاکټر اقبال ویلی دی چې لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह ये डरामा दिखाएगा क्या सीन ये डरामा दिखाएगा क्या सीन पर्दा उठने की मुर्तजिर है निगाह लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी डॉक्टर इकबाल खुद खजो द अंग्रेजी वालों मुखालिफ कर नन ताटोल मुल्क द खजो द अंग्रेजी डिपू कड़े दे कर दे लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह कौम द निजात लार दा इख्तियार कड़ा ची पढ़लूनो स्कूल वेलो कॉलेज वेलो यूनिवर्सिटी वेल शोरो कौम दा द निजात लार इख्तियार कड़ा ची पढ़लूनो अंग्रेजी वेल शोरो ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह द निजात लार दादा چې زمالور بی او کی ام او کی ډاکټر شي انجینیر شي پلانې شي ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह उस आखिर की څه وایي ये डरामा दिखाएगा क्या सीन ये डरामा दिखाएगा क्या सीन دا پلونو چې انګریزي وایي دا ډرامه به څه ښیي د دې انجام به څه دا د ډاکټر اقبال وینا ده چې دا ټول پاکستان مني چې پاکستان داغه د خوب تعبیر دی ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन دا ड्रामा बस څه अंजाम به څه पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह سترګې مې انتظار کې دي چې پرده به کله اوچتیږي شپېته کاله مخکې ویلي هغه د ډاکټر اقبال خوب رښتیا شو که نه دا شعر یاد کړئ लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह ये डरामा दिखाएगा क्या सीन पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह याद की पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह और डॉक्टर इकबाल पता लगे था कि वाकई बुजुर्गो شپېته کاله مخکې ویلي چې انتظار کیم چې پرده به کله اوچته شي پرده داسې موچته شوه چې الله پاک دې امان را بله خبره ابټاباد کې رانه چا تپوس وکړو وی دا ښځې ټولې بربنډې ګرځي ما ورته وی چې پرده کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے पर्दा किन से हो जाए जब मर्द भी जन हो गए نو पर्दा خو سړو نه کیږي سړی خدي شو نو خدي نه पर्दा کی یو خدای بلی خدي نه خو مخ نه پټای کړي پټای دې سړو ته وګوره چې خزو نه کم دلته په دلار روانو مخزي په مخارا دل نه یو خدای نور ته وی چې مخ پټ کې سړی راغو نو نور ورته وی چې سړی نه دی مولا دی پلار اتلم او خندل می چې بیړی اگر که شدا مولیات دي تاړو سړی نه ښکاري سړی پاتې نه پیجندګي کمپلیټ ته خزمنی کولې شي چې بار موزه ورته ویل شي لور منی کولې شي چې بار موزه زوی منی کولې شي چې دې ځته مزه نه د اولیاء زامن د بزرگانو زامن د مولیانو زامن
د خواص زامن د عوام زامن ته وګوره د سال جوړ نو تماشا کوي چې څه به در سره نور کیږي ان شاء الله العزیز. تماشې کوي د ځان. نن سیاسي خلکو در کې لوبي جوړې کړي. لوب زه درته د اسلام نوم علم په دوکا کوم دی. څوک درته د غریبای ورکولو نامالي په دوکا کوي دي. څوک درته وایي چې کور به درکم په دوکا کوي دي. څوک درته سوي څوک درته سوي. اوس دار څه دي د خدای چې خدای به را کوي. تا خدای پرې خې ده او بنده دې اسره کړی دی نو انجام خپل ګوره لګیا. زه خو ناست ما دکان کې ټول ورځ د قوم تماشا کوم. که پولیس راونی سي د دوی دا ټیزونه ګوره. که مجسټریټ سره کی شي د دوی دا ټیزونه ګوره. نو عزیزانو عرض می داو چې لک خدای ته ګوري سوچو. خدای ته ګوري لک عقل پیدا او کندی در کې عقل او په خبره نه پويږي نو خخت راوالي او د خپل مازغه خو چته وي چې ختم شي. د داسې قوم وجود چې د غلعنت چې کم قوم په خبره نه پويږي وجود لعنت. نن ته تماشاو کا په دې ملک بلارا په سړکو خو ګرځي په دې خبره بملک کويږي. دا پولیس والا ګرځي سوزکی والا رئیسار کی جی او سورلې د ذاته کې نو لیدا. دا خو وی نه کنا سوزکو مزکه کې خو سوريږي کنا سورلې د ذاته کې نو ولې اړو کې نو لنو څه چلو وینا قانون کې جرم زیات سورلې هغه قانون کې جرم دی چې کوم قانون پیرنګي دی ملک لا جوړ کړي. پرچا در کی ا پرچا بیا اصل یا 200 یا 300 روپے جرمانه شي. 400 سیګریټ ته اوس کلو پولیس والا دی روان کی تانه ته دی بوزي پرچا در باندې ور کی چې جی سیګریټ دی 400 سکل ولې الکا قانون کې جرم. د شپې د تانیدار نه پښتنه نه دا کړیو په زوی په واده د ډمه گاډي الکو مور او پلار ټولونی سي. قانون کې جرم دی اجازه نه دی غسه. قانون کې جرم د پیرنګي قانون پسې چې زور دی او پولیس او حکومت ورپسې دی او د قانون دفاع کوي. څنګه تلری ګرځي دی یاري. یو سپای چې وګوره ته د 400 سیګریټوس کې ها سورلای بزیاته کې نه چې پولیس والا وګوره. قانون کې جرم او قران د چا قانون دی؟ د چا قانون دی؟ نن په ټول پاکستان کې د قران څومره دفعات دي څومره احکامات چې د قران دي په ټول پاکستان کې د خپل اندې پایماليږي لګیا دي چې ورپسې زور او پولیس نشتا. هغه احکامات څوک نږدې ولا راځي. انګريز ویلي دي چې سورلې زیاتې ویني سي او پرچا ور کوي پولیس یونی سي او پرچا ور. قران ویلي دي چې خزي قرنا فی بیوتکنا خزي دي په کور کې کینی او بار دي نوزي چې ورپسې پولیس نشتا. خزي سو راټینګولش لري کېږي په وخت ځان لچرته کوی ګوره یو ور ټوپ کوي چې خلاصیم کی. نه د غریب خونشتا او نه د امیر خو پرې د غریب سټ مارو ته وګوره. په دلاره تیرې د ما د پبو میا صاحب سره پروسه کا اتوار ورځ چې میکته د خزو یو بهیر د غریبانو او کوزانه ور سره او ور سره مړونم دي شیخان اوس دې پسې چې قانون وي. تب مانه خزه زیارت ته څنګه بوزي. تب مانه خزه سینما ته څنګه بوزي. تب مانه خزه چې د میلې ته څنګه بوزي. ستا خزه به د کور بار څنګه روزي. په ټکی در نصر قلم کوم کنه مسغه چل مونږ مالک کې او خزه او خاوندو په جګړو امیړې بوت په منډه راووت چې ګورم خزه ور پسې د کوتک ور سره ما خزه ته می ویل مولا صاحب لري شدد د دادا ککرای وغی ککرای می په ما تا کړی نه پرې د مینه
د خر غوندې راته پروت نه مزدوري شته نه چاکري شته خو یو ډکېږي او تشېږي او څه تېکېږي نه وایي په ایمان دغسې یی که نه نو بس هغه کوتک والا زمونږ ښځې دي او مونږ یې د دادا ککره یو لاړئ غر کې که خیر په خدای قسم چې منځونه او دسونه مازیګر ټیم ماښام کې ورشي د آرمي سټیډیم ته او د جشن خیبر ته که د منځګزار دی ونه لیده چې ښځې را روانې کړي او دې ته یې راولي نو دا ګیره بېکار یو اولیا د زمانې مې وکتو ښځې کېنولې وې او دغه طرف ته روانې کړي وې اولیاو دا ټول نمایش دی دا منځونه چې تاسو کوئ یا ګیرې میرې م پرېښي دي یا دا زمونږ غوندې ګیرې په پټو کې واخم ډېر ولاړي تباه یې تباه نور به تباه کې په دې شي لږ تحقیق وکړئ چې دا په مصر کې کوم کانفرنس کېدو د مصر علماو په فتوا ورکړې وه چې دا شیطانی کانفرنس هغې ایجنډه چې کومه وه هغه ایجنډه معلومه کوي چې هغه ایجنډه څه وه هغه الفاظ اوس په دې منبر ویلی نه منبر دی لوډ سپیکر دی ویلی نه شم چې هغه ایجنډه یې څه وه هغې ته ستا د ملک وزیر اعظم هم روان دا هغه مصر و چې یوسف علیه السلام پکې تیر شوی لنډ دا پوه شئ ایجنډه یې دا وه چې اس قسم ګناه چې دا هغه پرېښونه دي په کار کولې په کار دي که ښځه او سړی وي او که ښځه په ښځه وي او که سړی په هلک وي او که هر څه چې دا ایجنډه وه او کېدو په مصر او زمونږ محترم هم ور روانه وه نو دلته سیاسي خلکو ته فایده واخیست شورې واچوي نه دا دلته نه ځي دا دلته نه ځي نو چې هلته نه ځي نو دلته ښه ده هلته دې نه ځي دلته ښه ده څه دلته هم په تاسو سواره ښه ده ماما دا چل دی چې ستړی کوئ مې ما مونږ ټول غرق زمونږ بیړي غرقه ده بیړي ملیان هم راټول شي صاحبه څه د وړو پیشو جوړه کړي اړتو پړتو ووایي قوم څوک وایي ښه بیان یې ورکړو یاره ډېر ښه بیان یې ورکړو ته قرآن ورته په سر کېده چې دا بیان تا دړه نه ورکړی راشه درې کاڼي در کوم په لاس کې چې ته دا د اسلام نوم چالې د بېنظیرې په حکومت کې دا درې کاڼي وغورځوه چې په ما دې ښځه په درې کاڼي طلاق کوي چې دا رښتیا وی او که نه دا قوم کې دوکه کوي زمونږ اسلام چې دی ماما دا د اختر مونځ دی او د لوی اختر مونځ دی د څرمنو دپاره او د وړوکي اختر مونځ دی د سرسایې دپاره دا ته پاسه لږ ودرېږه پاسه که نه دته وګورئ دی د لوی اختر او وړوکي اختر مونځ ورکوي نو د خلکو ته وګورئ چې چا سرمن نه راوړی چې خدای د مونځ قبول نه کړي زمونږ اسلام دغه دی صاحب د لوی اختر د سرمنو دپاره د وړوکي اختر د سرسایې دپاره قسم په خدای دی که درته ټوکې کو که دا اسلام به زمونږ دړه نه وي نو زه خو به د سړي زوی نه یم دړه نه تک دروغ بکواس ترمزو حاجي صاحب اسلام په هغه کې مونږ کې اسلام میاش کې به یو ځل زنانه یو طرف ته کړې د کور اواز به وکړو چې راشئ دا زما کور تالا دی چا به کټوایز غلولی او چا به سمسایز غلولی او چا به صاحب دا سیال ولې کې ویل هسې نه چې زه مړ شم چېرته کټوای سمسی را کره پاتې دا ولې وی پیغمبر یو ځلې په مانځه کې سلام وګرځولو او کور ته یې منډه کړه صحابو ته تپوس وکړو چې صاحب خیر خو وی زما کور کې یو پوټی غوندې سپین زر پراته وو مې حکم وکړو چې زر یې چاله ورکړي هسې نه چې زه مړ شم او زما کور کې زر پاتې مونږ داسې دا زمونږ اسلام چې ده دا یو فراډ او دوکه ده څه چې وایو دروغ وایو څه چې زه به حکومت ته ووایم چې په دې ملک اسلامي نظام پکار دی او رای نه وړي هغه حکومت سره به زه ملګری شم که زه ملګری یم او هغه یې نه راولي او زه وایم راوله او نه راولي او راوله او نه راولي نو دا دوکه او بېایماني ده که نه ده نن مونږه ملګری مې یو راوله که نه او راوله که نه دا داسې چل دی لکه یو سړي ښځې ته وایي چې ښځې لږه چټني مو که هغه روټۍ خلاصه مو ښځه چټني دې وکړه زهر دې شه خو بس خوره که نه ښه اوسګاړه به نه وي خیر دی ته پوه شه مونږ هغه شی اسلام راوله که نه چپ شه مړه خریس کې تر سپېږمو پورې ډک شو اسلام راوله مونږ ښه له اوسګاړه نه ناسته اوسه سرې شونډې نری غاړه راته ګرځه آرام کېنئ اسلامونه نشته